معزز و محترم الله تعالی چې وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړه نو په ابتدا د وحی کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې مامور نو راغلی چې دا وحی جهرن دا وحی ډیر په زور او په شور سره یا د قرآن د آیاتونه د تعلیمات عمومي لحاظ سره د خلکو ته ووایي لا فی الحال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مامور نو راغلی ځکه شان او شوکت د کافر ډیر زیاتو مکه مکرمه کې چرته یو مسلمان نو خانان نوابان بدماشان دا ټول یو طرف ته راغلی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل طرف ته راغلی او تکلیف او عمومي تکلیف واقع کېده د دې د وجه نه اول تقریبا 3 کاله یا 3.5 کاله یا بعض عالمان وایي چې 4 کاله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټ تبلیغ او پټ دعوت چلو داسې یو مرګري سره ملاو شوی خبره کړي داسې بل مرګري سره ملاو شوی خبره کړي د دې پټ دعوت ته وجه نه الله تعالی ډېر ښکلي او اعلی بهترین خلق مسلمانان کړه ابو بکر صاحب تقریبا په اول هفته کې مسلمان شو یا بعض عالمان وایي چې په اول ورځ باندې مسلمان شو حضرت خدیجه صاحب دا تقریبا په اول ورځ یا په اول هفته کې مسلمان شو حضرت علی رضی الله تبارک وتعالى عنہ په اول هفته کې مسلمان شو او داسې کم کسان چې هغې ته په شریعت کې السابقون الاولون وي هغه خلک چې هغوی په ایمان کې مخکېوالی کړی دی او هغه خلک چې هغه په ایمان کې په دې ټول امت باندې له ټولو نه مخکې راغلی دي او په اولو 3 کالو کې یا اولو 4 کالو کې د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت یې منلی دی دا په صحابو کې د ټولو نه اعلی ترین او د ټولو نه بهترین خلک راغلي ځکه چې په دې تاسو هم پیږي او دا ټول عام خلک هم پیږي چې کوم شی مشکل کې او کوم کس مشکل کې په کار راشي نو د هغه خامخا عزت وي او که نه وي که مشکل کې ته یو مدرسه جوړې او خلک د مشکل کې لاس درکړي ته د دین یو خبره کې او خلک د په مشکلاتو کې ودرېږي نو دا د اسلام او د ایمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکلاتو ورځې وي او په هغه مشکلاتو کې هغه کسانو سینه وډبوله ودرېدل او د حضور صلی الله علیه وسلم د امداد دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه چې هغه وخت کې د الله او د رسول نوم اغستل ډېر زیات د تکلیف او د مصیبت او د امتحان او د مشقت کار راغلی لکه په دې ورځو کې چې کوم لوی کسان مسلمانان شو ابو بکر صاحب خو مسلمان شو امام بخاری رحم الله نقل کړی دی ابو بکر صاحب د قام د طرف نه لږو قامدار سړی راغلی نو کافرانو ډېر تنګاو نه تنګاو نه خو چې کوم غریبانان خلک و هغوی ته ډېر تکلیف ورک بلال صاحب ته ډېر تکلیف ورک او بې انتها تکلیف یې ورته ورک بلال صاحب یو داسې کس راغلی و چې هغه غلام راغلی او بلال صاحب داسې کس راغلی و چې هغه اصل کې د غریبانانو او د مسکینانو او د دې فقراو په ټولو کې تقریبا یو داسې مشر سړی راغلی د روایاتو کې ناراضي ابی ورته ویل کېږي امیه ورته ویل کېږي دا سخت ظالمانو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنانو داسې وابیان غوندې لږ راغلي تاسو دا مو چې لکه مفتي صاحب ولې وایي چې داسې وابیان راغلي د وابیانو کې داسې چینجې غوندې وي څه وي پکې نو داسې وابیان غوندې راغلي نو د وابیانو کې داسې چینجې غوندې وي نو دا ځکه مې وایي چې لکه
وابیان غونتې راغلي لکه د مخامخ چې ولاړ دي ځان لقۍ راړقې ده کې چینجې دی خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې دا ظالمان راوګرځېدلو د الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مرګورو ته چې دا کوم خاص مرګري راغلي د خاصو مرګورو ته ډېر سخت تکلیف ورک خو بعضې کسان داسې راغلي وو چې هغه لږ زورور هغه زورورو خلکو ته چا څه نشي ویلي لکه حضرت ابوبکر صاحب زورور سړی راغلی د قام د طرف نه اعلی سړی راغلی خو آخر دونې تنګ د ابوبکر صاحب دونه تنګ بخاري کې روایت دی ابوبکر صاحب دونه تنګ چې ابوبکر صاحب د دې کلي نه ته روان شو امام بخاری رحم الله نقل کړی دی چې ابوبکر صاحب د دې کلي نه ته روان شو چې روان شو نو یو بل سړی ول مخامخ ورغی تکړه سړی راغلی وی څه کې چرته دی وی د دې خلکو نه تنګ شوی یم ډېر تکلیف یې راله راک وی نه مزه خیر دی مه تنګېږه زه دې ضمانت کومه که نه چې داسې ضمانت کوم نو ولې تنګېږي څه چل شوی دی ضمانت یې وکړو خو مسلمان خو د دین او د اسلام د خبرې نه وړي که نه پیر صاحب هغه به په جار په جقه باندې د دین او د اسلام خبره کوي نو ضمانت یې وکړو دا ضمانت یې وکړو چې حضرت عمر ابوبکر صاحب به داسې جهري دعوت نه کوي خلکو ته قرآن خو ټول دعوت دی بس ابوبکر صاحب به راغی ځان د کور خواته یو ورکوټې غوندې جومات جوړ کړ هغه جومات کې به ناست و تلاوت به یې کو بس د عرب د مشرکان المکی دا ماشومان او دا ښځې به رالې تلاوت پې اورېده د جومات خواته د کور خواته امام بخاري رحم الله دی کې 2 بابه منعقد کړي دي یو باب یې دا منعقد کړی دی چې د کور خواته جومات جوړول یا په کور کې دننه جومات جوړول دا استنباط ته امام بخاري دی او یو دا چې کله ناکله ماشومان د قرائت او تلاوت ته کېدي نو دا هم جایز دی دا استنباط ته امام بخاري دی د امام بخاري ترجمه الباب د امام بخاري خپل استنباطات راغلي وي او د امام بخاري رحم الله استنباطات دا د خپل مجتهدات دي هغه کې وسره زمونږه اتفاقات نشته دا نه چې په بخاري کې څه دي نو بس د الله او د رسول خبرې دي نه بخاري کې چې کوم د قال حدثنا نه پس شروع کېږي نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې دي خو د امام بخاري ترجمه الباب چې کوم شروع کېږي دا د امام بخاري خپلې خبرې وي نا خلک کله ناکله تاسو دوکه کوي بخاري کې راغلي دي دا خو بخاري کې راغلي دي نو تا ګوره چې بخاري کې ترجمه الباب دی او کو حدیث دی نو که ترجمه الباب نو دا د امام بخاري خپلې خبرې راغلي دي د امام بخاري د خپلو خبرو نه امام بخاري پیدا نو لا اب مبارک پیدا نو چې امام ابو حنیفه دا ترجمه الباب امت ته او قوم ته الحمدلله ښودلي دي لکه په صورت ته کتاب الاصل د مبسوط ته امام محمد رحم الله باندې نو یو ترجمه الباب د امام بخاري دی یو حدیث د امام بخاري دی ترجمه الباب موږ نه منو چې څه کوي وسره دی کوي یو حدیث د امام بخاري په سند سره چې معارض یې نه راغلی او زمونږ د ائمو د استدلالاتو خلاف نه که زمونږ د ائمو سره د دې نه غټ استدلالي نو بیا مونږ استدلالات خپل ائمو منو امام بخاري رحم الله استدلالات کړي دي دا زنانه او د ماشومان به راټول شو کې بناست دا کافر د دینم تنګ شو چې تنګ شو د دینه کافر ناغه چې ضمانت کړي او هغه راغی ویره دا ضمانت ته واپس علم ویزا واپس یې واله کړ دستا سره ضمانت ستاره ضمانت سزه خو محتاج نه راغلی ویلا دا خو تازه را واپس کړیوم خو بیا د عربو کوم مشرکان چې حضرت ابوبکر صاحب له ډېر تکلیف نه ورکاو خو بلال صاحب له ډېر تکلیف ورک غریبو په دې شینه باندې به وته غټه غټه کې خود او پتورو شو او پسرو شو کې مې سملاو او ته به چې هم د قشانت لات منات او عزا دا منه هغه به نه لات منات عزا پکې څه شی راغلی الله وحده لا شریک منه مولات منات عزا نه منه احد احد اول به لا اله الا الله وی بیا به احد احد وی ته دینم پورته د دینم چې کله پرې وطن ګوته به وچتاوله
نن سبا هم دا بعضې خلک په شام کې په مصر کې چې کله کلمه وایي نو داسې ګوته اوچتي لا اله الا الله لا اله الا الله دا څه ناروا نه دي ښه په مانځه کې نه یادوم بغیر د مانځه نه یاد لا اله الا الله دا طریقه د حضرت بلال صاحب دا په دې کې ما نور آثار هم رایستلي دي امام بحقی رحم الله دا آثار نقل کړي دي په دې کې حضرت یاسر صاحب عمار ابن یاسر صاحب باندې ډېر تکالیف راغله عثمان صاحب ایمان راوړو نو تریو ډېر غټ ظالم راغلی هلکه بعضې خبرې کوم وابي ګورې خفه کېږه مه نو ډېر غټ وابي راغلی نو دې راونیوه او داسې یو کوټه غوندې وه هغې کې ور واچو چې ور واچو نو په پښتو کې ورته خلک وي هلکه وي د دغه لوګي ورته وکړو د بوسو لوګي ورته وکړو مونږ به پخوا زمانه کې چې کله داسې غلیمې دشمنۍ وې که نه ستاسو سره دې خلکو داسې دشمن مې ونیولي وي لکه د بوسو لوګي هغې کې به ورته ظالمانو دې پورته غره والی لږ مرچکې هم ور واچو تاسو نه خبر دا چې مرجان ورجان مریان ورجان اور کلی کړ یې ترې خبر نو بس د بوسو لګي او تو حضرت عثمان صاحب رضی الله عنه ټوخیدو خو ایمان پرې نه خو د غوري ښا مرچکی به پکې وته واچو مرچکی به وته واچو دا اوسم داسې کله نه کله کیږي بس بیا الله تعالی لاره د حضرت عثمان صاحب کولو کړه په دې کې دوه کسان مسلمانان شو او هغه د مسلمانانو د املا داسې نیغه غونډه کړه موږ ټول مریدانو ته خوشالي خپه کېږي مګ ورې مالدار مرید مونږ له لنګر نه پخی جیب هم ډکوي خو لنګر هم نه پخی خو هر څوک مالدار مرید ته خوشحالېږي محتمم مالدار مولا ته خوشحالېږي مولا مالدار مقتدي ته خوشحالېږي تاسو چې دوکان اچولی وي دوکان کې د سامان اچولی نو چې مالدار سړی راشي خوشحاله او که چېرته غریب راشي وایي که نه مالدار که نه مالدار چې راشي نو سودا به درنه والي د 5-6 روپو اوس که چېرته غریب راشي چې تا ته پته ده چې هغه چې د جیب کې 15 روپۍ راغلي دي نو ته به ورته ستړي مه شي هم نه کې او ته وایې چې ځه هلکه بس بل طرف ته لاړ شو ځکه دماغ خو به دې خرابوي که نو بس دې کې 2 کسان ډېر اعلی مسلمانان شو یو حمزه صاحب مسلمان شو آیا حضرت عمر صاحب مسلمان شو د حمزه صاحب او د عمر صاحب د اسلام د وجه د اسلام د املا داسې نیغه شوه د اسلام د املا نیغه شو د اسلام د املا نه مراد دا نه چې اسلام کمزوري او ګولې واغسته او نیغه شو اسلام دا دی د اسلام نه اسلام نه مراد دین الاسلام د دین اسلام د املا داسې نیغه شو طاقت پکې نه راغی زور پکې نه راغی چې غریبي او ډله ټپله د سرني که دا تا بل جومات کې اوس موس کون هغه ملا به راته هلکه چپو څه نوم دی نه لکه وابي ګپ ته سره لګو سمیع الله چا هم درته څه نه وی په دې ټول 400 کې خو چې دا زه را باندې ټکونه کوم نو دا ځکه کوم چې ملا مې نیغه ده د الله په فضل هسې ویم که یعنې که په دې ټولې کې پیکې کې د چا یو امام ملا سره داسې مخامخ موس کو او رپو یدین دې کول که نه هغوی به وایي مړه بس پرېږده خو ما دله 2-3 ټکونه درکړه چې لږ دماغ دې ټیک شي نو دا دماغ دې ولې ټیک کوم سمیع الله ملا مې نیغه ده ملا مې هم په سړو نیغه ده هم په کوتکو نیغه ده هم په ټوپکو نیغه ده هم په پیسو نیغه ده ښه پیر صاحب او ملا مې نیغه ده نو چې ملا مې نیغه ده نو باغته چا نه ساتم او که دې جومات کې نه وي او بل جومات کې مې نو بیا مې یو 2 ټکه لګاو کول یې ورې دا مې یاد ساته ګوره خو که بهر جومات اوس مېلمې سره ته نه شم ویل که سنیزو شا کې وي یا بل ځای کې وي یا بل ځای کې وي یا چیل کې مې لیدلې وي نو بیا مې لپاره د برکت 2 ټکه ډکاو کولې ځکه د پیر صاحب پټک چې شوکو لګي نو هغه بیا جنت کې ګلونه په دې راخېږي انشاءالله بیا مې یو 100 ټکه والې خو چونکې مېلمانو سره ته نه شم ویلی نو ملا چې د چا نیغه وي هغه بله ورځ مې د طارق جمیل صاحب تقریر ولیده زه یو ځل تللی وم د اختر آباد ته نو زما طریقه دا ده زه داسې خپې نه شم کولی
ځکه زما د خپې بیا درد کوي. نو ما د خپې داسې کړې وې، تقریر مې کوه، داسې یو نیمچه تبلیغي غونټې و، نیمچه و، ځکه چې دا کوم پوخ چې دا ټکي بیا نیمچه تبلیغي و. نو هغه نیمچه تبلیغي وایي مفتي صاحب راغلی او دا یو خپې په بله خپه باندې اچوله او تقریر یې کوو. ویړ زړه مې ترې موړ شو. نو بله ورځ مې د طارق جمیل صاحب تقریر ولیدو، نو داسې یې کړي خو عام انداز کې داسې کوي که او بیا مې تقریر ولیدو نو سوپه کې ډډه والې او داسې یې کړي جوخ داسې ناستو مړه په اندازونو په سم په قیدونو تقریرونه کوي. نو ما خو خپه اچولې وه په یو په بله باندې. او طارق جمیل چې مالداره دی نو مالدار مولا که دا خپه داسې مواچي او کار څه مواچي که نه، خو د مولا خو د مقتدي خم نه ساتي، ځکه چې ورکوي خلکو له ورکوي د خچا نه خوالي نه کړه. نو چې د چا ملا نیغه راغلي هغه د دین خبره بیا سمه کولی شو. نو ملا نیغه شوه په چا باندې؟ په حضرت حمزه صاحب باندې او په حضرت عمر صاحب باندې. ملا چې په حضرت عمر صاحب باندې او په حضرت حمزه صاحب نیغه شوه، بس مسلمانانو سترګې راویستې. د سترګې د ایستو نه مراد سري جار په جقه باندې په کعبه کې مونځونه، هغه وخت کې مونځ فرض نو، دا کم حیعت او دا کم طریقې کار چې په دې طریقې کار سره لا مونځ فرض نو راغلی. خو دعوت شروع شو. د دعوت ته شروع کېدو سره د اسلام خبره په کاملي طریقې سره خلکو ته وینا شروع شوه. نو چې په کاملي طریقې سره د اسلام وینا او دعوت شروع شو، نو دا ځان سره یاد ساتئ ښه، کله چې حق غالب کیږي او باطل ته پته لګي چې زه مغلوب کېږم، نو هغه بیا اخري خربو ته ورځي. او اخري خربه په حربو کې نه دا ده چې دا کوم د دین او د دعوت مرکز او چشمه چې ده به دا ختمه که. د کوم دی نه چې خیر را روان دی هغه چشمه ختمه که. نو چې چشمه ختمه نو دارالندوه ورته ویل کېږي. دې کې د دې حرامیانو یو میټینګ وشو. په دې حرامیانو کې د مکی ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان صاحب دغه وخت کې ایمان نور وړي، دا ټول را جمع شو. وی دا شیخ ډېرېږي، دا دین او دا ایمان او دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مرګري خو ډېرېږي. څه به کوو؟ نو دی یو نجدي راغی، دا نجدیان اکثر غټ حرامیان، یو نجدي بوډا شیطان و، دا شیطان و، شیطان دی یو نجدي بوډا په صورت کې نه راغی او وی مشوره کوي چې تاسو څه مشوره کوئ؟ نو یو پکې وایي په قید کې نه اچو. نو ما تاسو ته ویلي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قام ډېر زورور وی په قید کې نه شي اچولی، که قید کې ما اچو که نه اوس په قام راشو دا قام دې وباسي، په قید کې نه شي اچولی. چا وی هجرت پې کوو، شړو یې د کلي نه. شیطان ورته وایي که هم شړو خو بس کار مله جوړ که کنه. او ما قو شو ګور یاد ساته چې هجرت وشو، الله تعالی د اسلام یو غټ لوی عظیم الشان مرکز پیدا کړ. شیطان ورته راولګي، شیخ نجدي ورته راولګي د ویره داسې چلو کوي چې بس مړی کې بغیر د مرګ نه بل علاج نشته. وی یاره دا خبره دې ټیک ته چې بغیر د مرګ نه بل علاج نشته. وی وچلو کې شو نو هغه سره خو ډېر لوی خپل قوم دی، ټول بنو هاشم سره ولاړ، بنو عبدالمطلب سره ولاړ دي. او دا خو چې ولاړ دي موږ د دې مقابله نه شو کولی. وي دوه کسان را جمع کړي، د هر قوم نه دوه کسان را جمع کړي او دا دوه کسان په پلان کې شپه باندې لاړ شي حمله وکړي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. بس چې دوه کسان د ټول علاقې نه شنو قوم ډېر هم زوروري، نو بیا د لوی اولس خلاف خو نشي ودرېدی کړ. ویره دا مشوره هم خوښه ده. په روایاتو کې راځي د دې نه مخکې الله تعالی د عاشقانو او د مدینې منورې د اصحابو یو څو ډلې راوستې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت وکړ. العقبة الاولی، العقبة الثانیه، یوه ډله، دویمه ډله، دوی رالل او چې کله بیعتونه وکړو نو عمومي لحاظ سره د مدینې منورې خلکو ایمان راوړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت هم ورکړه چې راځه دا څه څخه پټ یو ناکاره خلک مدینې منورې ته راځه
چې د دین او د ایمان او د ذکر د الله او د دعوت په خوند باندې پیښو. حضور صلی الله علیه وسلم په زړه کې ندار اله چې یاره زم دا مکه پرېږدم. انبیا چې اکثر هجرت وکړي نو انبیا چې اکثر هجرت وکړي نو کامیاب شي. تاسو ګورئ موسی علیه ابراهیم علیه السلام هجرت کوي نو کامیابی. موسی علیه السلام هجرت کوي نو الله قوم ته کامیابی ورکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي نو الله قوم ته کامیابی ورکړي. نوح علیه السلام هم د خپل علاقې نه پورته کېږي په بل علاقه باندې پروت دي د طوفان نفس. هجرت ښه کار راغلی دی. ښه بزرګان او نیکانو مونږ چې ووینو که نه پیر صاحب نو اکثر څه کوي هجرت کوي. نو هجرت ښه کار راغلی دی چې سړی هجرت وکړي د یو علاقې نه بل علاقې ته لاړ شي. نو دا هجرت ولې ښه کار دی د اولیاو د علماو لپاره. په کلي کې خو څوک بزرګي نه مني. پیر صاحب دا یاد ساته که په زیارت کلي کې ستا بزرګي چا ومنله که نه ابا کېږه ما مني یې نه او ولې نه مني دې ته سوچ کوئ. کلي کې څوک د چا بزرګي ولې نه مني؟ ځکه کلي کې ستا ماشومتوب تېر شوی دی په ډېران دې جګړه کړې ده په ګني دې د خلکو سره جګړه کړې ده. هسې خبره کوم وږي دي ورسره یو ځای را پټ کړي دي. هسې خبره کوم دا ماشومان چې ماشومان یې خو وږي یو ځای را پټوي که نه دومې اچوي نیمې دې پخ کړي دي ورسره نه که ته قوس او قطب هم شي که نه او په هوا ګرځې را ګرځې د تنګي نه چارسدې ته راځې مړه وي دا خو زمونږ د وږو هغه ملګری دی چې د پلانکي پټکي د بم وږي را پټول کړ. نو کلي کې د چا زبرګي علم مني. کلي کې دا یاد ساته علم مني. علم مني کلي کې خلک خو زبرګي دې نه مني. ګوري پیر صاحب نو همدغه وجه ده چې د انبیاو دعوت اکثر د هجرت نه پس په دویم کلي کې کامیاب شوی. اول په خپل کې نه دی کامیاب شوی. او دا هجرت څونه فاصله کې نو بعضې عالمانو حدود ښولي دي. 700 میله کې چې هجرت وشي یا 300 میله کې چې هجرت وشي د هغه زمانې مناسبت سره د هغه زمانې مناسبت سره چې 300 میله کې ځکه مدینه د مکې نه 300 میله لري او د نن زمانې مناسبت کې چې یو مطلع هجرت وشي هر مولا د یو علاقې نه بل تاسو ته پته ده زموږ د علاقې مولیان دي سوات کې اوسي او داسې په موضوع کې دي او د سوات او د دیر مولیان دا دي پراته دي دلته اوسي او دلته په موضوع کې دي. مونږ ورته ویل لکه ولې دیر ته نه دی هلته خلک مدرسې نه چلوي او د دې ځای هغه سوات کې او دیر کې مدرسې چلوي. پوهېږې که نه ولې په کلي کې د څوک زبرګي نه مني. نو د کلي چې د څوک زبرګي نه مني نو د الله پیغمبر په خپله هم وی چې یا الله پاکه د هجرت لارې راته وښیه چې دا کلي مې بس کلي پیشه بیا به بله نقطه درته دا وایم چې زبرګي دې په کلي کې نه مني. خو ګورئ بیا چې کله امینې شو امپیې شو نو بیا په دغه کلي به واپس قبضه کوي. ګورئ پوهېږې که ځکه چې کلي باندې بیا د الله پیغمبر څه وکړه قبضه وکړه مکه باندې قبضه وکړه که چې قبضه یې وکړه نو مکه کلیوال وي چې بیا سړی امینې شي امپیې شي بیا ترې تاویږي را تاویږي جلبي به پوهېږې که نو زبرګي دې نه مني خو بیا به درته تاویږي را تاویږي ورې چې مالدار شي. خبره مې دا کوله چې حضور صلی الله علیه وسلم دعا کی یا الله یو ښکلي ځای راته وښیه یو مزیدار ښایسته کلي راته وښیه چې په هغه کلي کې زما استوګنه وشي او زما ملګري او د اسلام خدمت وشي. الله ورته قجورې وښولې خوب کې ابن سعد وایي او قجورې په دغه وخت کې په ټولې عربو کې د مدینې منورې قجورې دا مشهورې وي او بیا عجوا ډېرې مشهورې وي. عجوا کې طاقت راغلی او دا وړې دي وړې خو طاقت پکې زیات راغلی دی. نو روایاتو کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم امام بخاری نقل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د حضرت ابو بکر صاحب سره مشوره کوي. امام بخاری نقل کړی دی حضرت عائشہ صاحب فرمایي وی زه وړم او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سهار هم زمونږ کور ته راته او مازدیګر به هم راته هر ورځ هم سهار هم مازدیګر. یو ځل ناګهانه ماسپښین کې نه راغی زما پلار ته وایي چې د هجرت اجازت ما ته میلاو شو. حضرت ابوبکر صاحب ته وایي چې الصحبه الصحبه زه به دې ملګری یم زه به دې ملګری او دوه مزیداري یا درې مزیداري اوښې مې ساتلي دي په هغې باندې به هجرت کوو. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه اسې دنه نه علم دا به دنه په بیه علم یا ستا د حساب استه یو زما دا به په بیه نو په بیه یې ترې واغستې او بیا چاته ونیوې اگر چې عمر صاحب ونښته په الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې زه به درسره ځم. مړه ډېرې نکتې دي اوس کمه نکته دې نه دا هم پته ولګېده
چې په سفر کې به جابر مرګري ځان سره نه علي پیږي کنه ګوره د ابوبکر صاحب مزاج څنګه نرم چې امیر وته وي دی خوازو چې وته وي دی خوازو چې وي کینو اسې مثال وي چې ډوډۍ وي ډوډۍ خو چې آرام حضرت عمر صاحب مزاج خو سختو دا الله پیغمبر به وي چې کینو عمر صاحب وي چې نه جیلا سفر کوو دا خو وخت ډیر دی دا چې موږ سره الله په موږ مسلط کړي دی باندې کسان هر شي کې پاټک هر شي کې زما ته پاټک وای هر شي کې پاټک ورکې موږ به وځو نه دی نه چې چېسو موږ وینا چې کو دی نه چې جوس وو هلکه اوس کله خپل جیم نه کړه موږ له ولې کار ګوري جلیبي باندې تو په ځان استخپل مرګري راغلي دی خبره مې په هر حال تاسو نه نو عمر صاحب وانه غسته ولی وانه غسته هر شي کې بیا پاټک رات او یو خو ګوره تاسو دې ته سوچو کې ابوبکر صاحب بغار کې نه ناست دی الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د غار ته د خلکو قدمونه را رسیدل اوازونه اوري او کو د عمر صاحب ناستو او توره وسره وه هسې سوچ وکړې که نه او دا اوازونه اورېدلي او دا خلک یې لیدلي د دې سوړې نه چې الله دغه دي نو نارې تکبیر راځي چې پې وړو دا ته به یې کولو که نه سوچ وکړې که نه همدغه شان به کېدل دا یاد ساتل نو د دې وجې نه نرم مزاج سړی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغ تاسو به هم ځان سره سفر کې څو کلی نرم مزاج ډیراور چې ځان سره بوځئ که نه چېرته مارچ لځئ یا بالفرض چېرته ختم النبوت مارچ لځئ نو هغه به ځان سره سالی نرم مزاج نوکر به نرم مزاج لري مونږ دا لنګر شروع کوو مدرسې له نو زموږ دا ملګري لا نه پوهېدل نو ویې یاره داسې چل کوو چې پاس تندور لګو او چې تنور لګو نو هغې له یو نانبۍ راولو نو د پنجاب کې یو نانبۍ پاتې شوی دی د تنګي هغه راغی دا پنجابی سجورې تک ته وي دا پنجابی شپلی پخپو وي او هغه ځای نه چې راغی دغه ځای کې ما سره ودرېد نو ما وی چې دا ما بردکۍ نانبیتوب له او دې چودھری صاحب دی ما بردکۍ داسې انداز کې خبرې کولې ته وی که ته نه خو بس کو چېرته نو ما وی ده سره به څنګه ګزاره کوې دا دي که به ځان سره څنګه ساتي نو ته ځان له چې نوکر علي که نه د ګاډیو ډراور علي نو څه نرم مزاج نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له نرم مزاج ملګري خوښ کړه حضور صلی الله علیه وسلم ځان له د ساده طبیعت والا ملګري خوښ کړه څوک یې خوښ کړه حضرت ابوبکر صاحب وی او تا سره به یو خو دا چې ابوبکر صاحب رازدارو صاحب سر النبي صلی الله علیه رازدارو دویم دا راغلی چې نرم مزاجو دریم دا چې عاشقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې سړی دی هم رازدار وي هم نرم مزاج وي هم عاشق وي نو هغه د سفر لایق وي که نه تاسو سفر ته د سفر څه ته ویلي کېږي سفر ته سفر څه ته وایي چې دې کې د ملګري د اخلاقو پته ولګي بهرایق وایي سفر ته سفر ولې وایي د سفر یسفرو په معنا د وضاحت سره د ملګري د اخلاق پته په سفر کې لګي ګوري چې ځان سره ملګري والي او د دې نه روان شي او کراچۍ ته دی تا ته به د هغه د ټولو اخلاقو پته لګېدلي چې څه خوښ دي او څه نه دي خوښ په څه غوسه کېږي او په څه نه غوسه کېږي نو په سفر ته سفر ځکه وي چې د ملګري د اخلاقو پته پکې نه لګي نو دغه شانتې د ملګري د اخلاقو د پتې چونکې معلوم وته چې ابوبکر صاحب ابوبکر دی نه د سفر دپاره یې څوک واغست ابوبکر رضی الله تبارک وتعالی عنه واغست دعا وکړئ یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف او مصیبت هم په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر او برکات راکړي د دواړو جهانو شرونه فتنونه هم په امان کې وساتي ایمان ته خیر پېښ کې ته رانه راضي شي دعا وکړئ چې یهودیان الله تباه برباد کړي اسرائیل یهودیان الله تباه برباد کړي مسلمانانو له الله تعالی خیر او برکت ورکړي الله تعالی د غزا او د لبنان د مسلمانانو امداد وکړي الله تعالی د اسرائیل او د یهودیانو بیخکني وکړي مرګري الله تعالی تباه برباد کړي الله پاک موږ ته اخلاص د دوړ جهان خیر او برکات راکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله د جمعې د شپې نه به ان شاء الله زموږ د دې مرګرو دا چلوي تاسو ټول چلوي ځان عبید الله د جمعې د شپې نه د خانقاه د ترتیب د ذکر اعلان دی مشوره وکړه چې ان شاء الله د جمعې په شپه باندې به د ماښام نه پسو زموږ د درود شریف ختم وي او بیا د هغې نه پس په ان شاء الله نعت خوانان او اذکار ذکر به کېږي مجلس ذکر به
او نعتخوانان به د خپل وس مناسب کسه په یتیم پخ کړي هغه بندر درکو د جمعې د شپې نه به ان شاء الله په خانقاه کې مجلس ذکر باقاعده د جمعې د شپې په ترتیب سره شروع کیږي ان شاء الله را روانې جمعې نه به ان شاء الله شروع کیږي